وخت ولري تقریبا دې ماشوم ته څه کم 1 ساعت دلته منتظر و چې دی کثافاتو ته تللی و او دا هم خپل د کور نه ناور دی څو ځلې زموږ دفتر ته راغلی و بیا مو موافقه سوی نه و چې موږ وویني خو نن موږ دا د خپله په ده پسې راغللو ادرس مو پیدا کړي دا دی مو پیدا کړي دوی څومره د دردونو د کړاوونو د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري ژوند څنګه تیروي دا خپل د کور نانور او د خپل کور څراغ امیدونه دي دا به موږ تاسې په ټولو په ګډه باندې دوستانو په کور کې دغه څه ته غږ ور وکړه چې موږ ترڅو درڅو دا د دوستانو ور بسو راځئ زموږ سره هیله کومه چې تر پایه پورې راسره دغه سئ راځه دوستانو اول به راسو چې د دې ماشوم دغه د ده روزانه دغه دی چې دی دغه پلاستیکانو دغه کاغذانو دا شیان چې ټولوي کاغذان یې دلته دغه کوي دوستانو کاغذان یې په دې بوجي کې اچوي پلاستیکان یې په دغه بوجي کې پلاستیکان اچوي دوستانو او هغه بوتلانو کوټې یې بیا په دې دغه کې اچوي دا نو بیا ټوله سره یو ځای کوي او دغه کوي دا نو د څو عمر دی د یوې دوه میاشتې به یې څو دی د څو دوستانو دا د 4 میاشتو دي دغه بوتلان د 4 میاشتې د ټول کړي دي دغه کړي دي او دغه هم د باسکل دی او دغه هم اوس دا د پلاستیکانو کوټې دا د دوستانو دا د کوټې او پلاستیکان یې ټول کړي دي تاسې دوستانو وګورئ دا د کوټې او پلاستیکانو دا شیان یې دغه کړي دي ټول کړي دي نو کاغذان دي کاغذان بیا پکښې دغه کوي اوس بیا اول خو به دوستانو زه د ستاسو د ټولو مخ ته د دې مورکۍ څخه بخښنه وغواړم دا مور څو واره چې موږ په ساحه کې توزیع کوله دا مور به راغلله چیغې و بغارې به یې کړلې وبې یې ژړله چې زه نه یوازې چې کونډه یم بېوزله یم بېوسه یم بلکې بېوطنه هم یم د کندهار هم نه یم نو موږ ته دغه وکړي زموږ سره مرسته وکړي نو موږ ونه کولی شوله چې دا ساحه یو نه کې د ښاره څخه وتلې ده موږ په هغه وخت کې وخت نه درلودی چې د دوی کور د نږدې څخه وګورو او زړه ته مو هم نه لوېدله چې دومره دردونکی او ځورونکی ژوند یې ولري موږ فکر کوو چې حداقل به یو 2-3 وټاکه ولري په هغه ځای کې به دوی اوسیږي نو فکر مو نه کوي چې په دغه ځای کې دوی اوسیږي او دې مورکۍ به هره پلا ژړله مور ما ته بخښه وکړه ما فکر نه کوي چې ته دې دونه د دردونو د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري او په دغسې ځای کې دې ته اوسیږي چې باران وسي اوبه راباندې تر اوبو لاندې منه سي د ګرمۍ لاندې کوچنیان مې ګرده ناجوړې در به در د بل پر وطن یې د خدای شی نه لرو ما سهار ځم د کندهاریانو کار کوم ماښام راځم خپله کوچنیانو سره خورم دغونه څوک نه لرم چې زما سر راپورته کړي یا زما سره درد شریک کړي چې ته څنګه یې څنګه نه یې ناجوړتیا او دغه راسره مخ کوچنیان مې د مکتبه څخه پاته کړي کوچنیان مکتب ته ولاړ سي راته ووایي دغه مور زه مکتب ته ځم زه ورته وایي راته ژاړي وایي مکتب ته ځم زه ورته چې ته مکتب ته ولاړ سې څه شی وخورو څه شی وڅښې ګرده ورځ در به در د بل پر وطن دی نو که اوبه اوبه نشته موږ چې دا ګرمي سي دا روژه سي دا یو چې اران څه شی وڅښو څه شی ماښام څه شی وخورو سهار څه شی وخورو زه د کندهاریانو کار کوم ملک مې زه ټوبکیان ټولوي راسي هغه چې خرڅ کړه 2-3 میاشتې موږ هغه بوجي وړه نه پکې کوچنیان مې څه شی وخورو زه به څه شی وخورم ټوکر ټوکر یې تکه تکه یې د خدای شی نه لرو چې باران سي اوبه تر اوبو لاندې که ګرمۍ سي ارانه شي د ګرمۍ د لاسه نه خوب سته نه ارام سته نه مکان سته دوستانو د یوې لحظې دپاره فکر وکړئ چې دا ستاسو د کورنۍ یو غړی ده او په داسې یو ځای کې اوسېږي په دغه ګرمۍ کې 4-4-5-4 درجې د حرارت کې درد یې احساس کوي یا تاسو خپله پر دغسې ځای باندې ځان احساس کوي چې دغه ځای کې تاسو اوسېږئ د ماشوم به نو تاسو د کالو دیو ته دوستانو وګورئ دا د ماسومانه چهرې ته وګورئ
او دلته په دا ځای کې چې دوی ناست دي او د ماشومان دغه درې د دغه کور ننور دي بس دغه ډبیانې او دا شان ټولې ډېر ځورونکی او دردونکی چې دا مخکې دا مور ویله چې دی وایي چې زه مکتب ته ځم او زه ورته وایم چې که ته مکتب ته ولاړ سې نو موږ به څه شي وخورو یعنې د یو ماشوم راتلونکی په دې خاطر باندې چې هغه اول باید ژوندی پاتې شي په دې خاطر باندې راتلونکی د منځ څخه ځي رښتیا هم نو که دی ژوندی خو مکتب به ووایي راتلونکی به ولري وخت که دی ژوندی نه وي نو بیا څنګه او د ژوندي پاتې کېدل نیمه شپه راویښو ټپل تیاستو نیمه شپه زر نارې پر وکم نه راویښېږي چې پروا مې خیر کې وابه پرته وکم چې د خوبه نه راکښېني ژاړي وایي زه څنګه ولاړ سم زه بیریږم زه په دا چرانو کې په دغه کچرې کې څه شي وګورم زه بیریږم ما خلکو ویل څو واره دغه ګیر کړی دغه پر دا کچرو باندې خلکو ګیر کړی دغه چوکیدارانو دا وهلی دی چې په وینه دی لړلی راته راستولی په نیمه شپه مه راوځه زه یوازې د مجبورۍ چې د خدای شی نه لرو چې ویې کړو یا وچشو د وړه خلاصې بلا زه ده ته ګورم دی ما ته ګوري د ورځې 50 روپۍ 15 روپۍ زموږ کم وخت د یو مخې مې کوچنیان مریضان سي ناجوړې سي د دوا روپۍ نه وي د رقم ناجوړې راته پراته وي دغه نواسې زه نه لرم چې زه یو ډاکټر ته بوځم دوستانو دا مو د تپل سوي جګړې نتیجه ده صلح نه کوو نو دا کورنۍ خو نو دا خو داسې باید ډېرې کورنۍ ولرو دا چې موږ لاسرسی ورته لرو دې خورکۍ زه اوس د دې خورکۍ دغه کور چې مې ولیدی دا مشکلات چې مې ولیدله تاسو باور وکړئ دومره سخت شرمنده یم دومره سخت عذاب د وجدان لرم چې د اندازې څخه زیات چې ولې موږ دوی ته په روژه کې کومک راونه رسوئ دې خورکۍ به وژړل دومره یې راته وژړله چې د اندازې څخه زیات یې وژړله موږ ته دا طبیعي وایو دا ډېر کسان به راتلله چې ښه کور به یې درلودی دغه به ژړل بیا راته موږ هم فکر کوو چې دا خورکۍ هم دغه خوندو د جملې څخه یوه خور ده چې زموږ ته راځي او ژاړي د درواغو ژړا راته کوي مګم زه خبر نه وم چې دا خورکۍ واقعا پر حق باندې وه نو هېڅ وخت ژر قضاوت مه کوئ دوستان کنې دغسې به پښیمانه یاست لکه زه نن موږ د دوی د کور ته راغلي یو او څو وایي درغلی یم ورغلی یم ما نوشته که زه دربدره یم چا نه راسره منل چا به ویل چې دا درواغ وایي دا دغه رقم د یو ساختمانه راولاړ سوی زموږ ته درواغ وایي ما ورته ته یې راسې په رښتیا زما کور زما ژوند زما زندګي وینه زما کوچنیان وینه چې زه دا دربدره یم د خدای شی نه لرم د یوې روپۍ پسې اسمان ته ځم بلکل خوره زما په یاد دي چې تا ماته ژړله څو واره دې راته وژړله او څو واره دې راته وویله چې ته راسه زما کور یې پلا وګوره که کومک نه راسره کوې زما کور خو وګوره څو واره درغلم تر 10 واره لا تر 10 واره ډېر راغلي چاره پلا به موږ په دغه علاقه کې دوستانو د دا نورو کونډیانو یتیمانو د بېوزلو سره موږ مرسته کوله دا خورکۍ به راغلله ژړل بیا چې تاسې یې پلا یو څوک راواستوي زما کور به وګورې زموږ زړه ته نه لوېدله چې دا کور دې دومره دردونکی او دومره د مشکلاتو او د کړاوونو د دردونو څخه ډک ژوند ولري خو بس خدای پاک دې موږ ته هدایت وکړي خدای پاک دې موږ په زړونو باندې د رحم اوبه تېرې کړي خدای پاک دې موږ ته د یو بل د زغم حوصله راکړي چې یو بل سره وزغمو دوستانو د بېوزلو بېوس سره مرسته کولو کې د الله جل جلاله رضایت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت راژوندی کېږي د یو بېوزلي مشکل حلیږي نو دا یوازې یوه کورنۍ نه ده چې دغه رقم د مشکلاتو د کړاوونو د دردونو څخه ډک ژوند لري په افغانستان کې ډېرې داسې بېوزلي او بېوسه کورنۍ دي چې زموږ ستاسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري او خلک یې خبرې نه مني لکه د دې مورکۍ خبرې چې ما نه منلې تاسو باور وکړئ زه نن ډېر سخت د درد په حالت کې یم ډېر سخت مې وضعیت خراب دی هغه د دې ژړاوې چې مې راپه یادېږي د دې مورکۍ ژړاوې مې راپه یادېږي چې موږ ته به یې ژړله او د اختر میوه موږ توضیح کوله دا خورکۍ راته ودرېدله بیخي ډېر یې وژړله چې ته زما کور وګوره یو څوک ماسې راواستوه زما کور هم د دې ته نږدې دی او موږ ورته ویله چې سمه ده بیا چې نوبت در ورسېدی یعنې موږ داسې کس وو چې د دې مور دغه سره مور سره کونډې مور سره مو دغه ونه کړو مرسته ونه کړو ځکه موږ داسې فکر کوو چې دا درواغ وایي مګر نن
تقریبا څه کم 1 ساعت موږ د دوی د کور مخ ته چې ادرس مو پیدا کړ یو چا راته وویل زما یو اشنای دی انډیوال مې دی ډېر مخلص سړی دی ملک کاکا بس د هغې کار د هغې وظیفه ده چې بس دغه بېوزلي کورونه موږ ته دغه ښیي خو ما ته یې قسم وخوړی چې ډېرې کمې بېوزلي کورنۍ سره به دا رقم تا مرسته کړې لکه د دې بېوزلي کورنۍ سره موږ راغلو نو ملک کاکا هم راسره دی هلته راته ناست دی زما خبرې ما اورېد خدای دې وزونه ورکړي 1 ساعت په موټر کې تقریبا څه کم 1 ساعت په موټر کې تېر کړ چې دا ماشوم راغلی نو زوی څو پیدا کړې د ورځې یاده شوه څلوېښت افغانۍ هغه چې راغلم هغه چې ډوډۍ چې راغلم هغه دا د خبرې چې دی دا ورته چې دی زوی د ورځې چې ولاړ شم ګرده ورځ وګرځم 40 افغانۍ راغلم هغه چې ورسم نو نو ته څلور ډوډۍ وچې ډوډۍ راکړې هغه چې راغلم په کور کې دا ګرده ملې پر ماته راکړه او چې اوس مکتب الکان ووینم زړه مې دی اور کې کاشکې ما پلار درلود چې زما به مکتب ویلي ما مکتب ته زړه ولاړی دی دا چې مکتبیان ووینم زړه مې دی اور کوي چې کاشکې ما مکتب ویلی مکتب مې ویلی زه هم مکتب حق لرم ولې مکتب نه پلار نه لرم پلار چې مې درلود دی اوس ما مکتب هم ویلی دا په دا حال کې به نه وای دا پولیسکان ټول کوم شپه سهار وختي ځم ګرده خلک مې ووایي ته ولې د شپې راوځې وایي د ورځې راوځه ځان څه وکړم د ورځې څوک به تلان نه راکوي پولیسکان ټول کوم ګرده ورځ چې وګرځم د 10 افغانۍ وګټم هغه 10 افغانۍ چې راوړم ګرده ورځ ملار ته ګرځم چې وګرځم ګرده ملار مې ووایي مریض شم دغونه پیسې نه لرم چې دوا پرانیسم چې د دوا پیسې نه چې زه دوا پرانیسم هغه چې پرته پیسې راوړم هغه زما مور هم ګرده ورځ راکوي دغه دوکانداریانو کار کوي مازدیګر راشي د پوره کارونه کوي مازدیګر راشي هغه وچه ډوډۍ چا ورکړې یا نه ورکړې مازدیګر راشي ماښام چې وایي ډوډۍ نشته والا ماښام پسې ولاړ شم وطنان ټول کوم د ډوډۍ پیسې لا نه لرو اوس مو ډوډۍ پرانیسو چې ډوډۍ پرانیسو د ډوډۍ یوه ګوله پیسې نه لرو هغه چې ورځ 2 ډوډۍ رانیسم ګرده ورونه مې دی خوشحالي وایي 2 ډوډۍ راوړي دي په کور کې ګرده دی خوشحالي وایي 2 ډوډۍ راوړي وایي 2 ډوډۍ راته راوړي وایي دا موږ خورو هغه تر غرمې پورې لا ونه رسېږي هغه بیا مازدیګر چې راسم وایي ډوډۍ نشته هغه چې ولاړ سم یوه ډوډۍ پرانیسم په 10 افغانۍ هغه هم ګرده ورځ وګرځم 10 افغانۍ وګټم مازدیګر غرمه 10 افغانۍ وګټم مازدیګر 10 افغانۍ وګټم 3 ډوډۍ راوړم کور ته هغه د ماښام باندې نه بسېږي ماښام ګرده وږي کېږو دغونه پیسې نشته چې څوک دوا پرانیسي څوک ډوډۍ پرانیسي د ماښام څوک پر موږ پوښتنه وکړي دوستانو موږ اکثره وخت دغه کونډې و یتیمانو د دې د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډکې ویډیوې بدون د سنسوره څخه تاسو ته کوو چې تاسو یې وګورئ چې په څنګه حالت کې په څنګه دغه کې دوی دغه کېږي ځینې دوستان مو د قلم خاوندان مو فتواوې په لاس کې دي فتواوې ورکوي او په رقم بدو القابو باندې موږ یادوي تاسو راسئ د دغه فتوا پر سر باندې فقط د خدای د رضا په خاطر یوه ورځ دغه دفاع پرې دا ویډیو وګورئ د دغه ماشوم د یتیم تاسو په کور کې اولاد لرئ تاسو په کور کې ورور لرئ غور لرئ مور لرئ یوه ورځ مې په زړه کې دا راګرځېدلې ده چې دغه دردونه که خدای پاک زما پر کورنۍ باندې کړل د دغه یتیمانو او سنا به ما باندې پسې سوله نو زموږ به د کور څه حال تاسو وګورئ په دغه کور کې د ناستې ځای نشته دا د دوی وطاق دی دا د دوی د خوب ځای دی دا د دوی د میلمه وطاق دی دا د دوی د ډوډۍ خوړلو ځای دی دا د دوی اشپزخانه د دوستانو ټوله ژوند یې دغه دی هغه دوی بسترې و هغه بالښت چې پرته دي دغه یو تلتک لري ټوله په دغه ځای کې سره دغه کېږي د دې ماشوم د دردونو څخه ډکې خبرې تاسو واورېدلې شاید دا ماشوم نور هم څه ویل غواړي مګم د تحمل نه دي قسم دي په خدای د پولادو زړه دوې ټوټې کوي زه نه پوهېږم چې په جنګ کې د خیلي خلک ولې سوله نه کوي ولې پر دې خلکو باندې نه رحمېږي څو تر څو باندې په 15 کاله کې نه طالبانو دا ثابته کړل چې دولت د منځه څخه وړاندې شي نه دولت دا ثابته کړل چې په بشپړه توګه طالبان د منځه څخه وړاندې شي خو راسئ سوله سره وکړي د اسلام د مبین دین د احکامو په رڼا کې یو بل ته قناعت سره دا هم ستا د جنګونو د قرباني یو کورنۍ ده دې هم یو وخت د پلار په نامه باندې مینه درلوده د کور چات یې درلودی ناناور یې درلودی دی به هم اوس مکتب ته تللی د دې هېواد دپاره به یو ښه راتلونکی سوی وای زه دوستانو ټوله د دې ماشوم د خولې څخه تاسو دغه کړلې واورېدلې او د مور د خولې څخه یې مو اورېدلې چې
مور یې څومره دغه کړله سهار پر 7 بجې 8 بجې باندې ځي د خلکو د کورو کالي پرېوي ځایونه یې ور جارو کوي او دغه مازدیګر هغه هم څو درکوي 50 شپېته افغانۍ د سهار د 8 بجې څخه تر 5 بجې چې ماښام وچه ډوډۍ د چاو سره هغه نانوایي ته ورسي 2 ډوډۍ 3 ډوډۍ کوچنیان یا وږي ماړه بېدېسي خو لکه موږ چې به سمه ډوډۍ لا خوړلې نو دا څو ورځې کېږي نارې وایي موږ ته شی واخله موږ ته پیک باندې کړي ورسې خلکو دیګونه باندې کړي شانې باندې کړي چې کور ته راسي بله چغې و بخار راته وایم خو څه وکړه د کوم ځای هغه د غونه راکوي چې ماښام وچه ډوډۍ پوسي زه د ماښام شی په چشي واخلم ماښام یا بانجان غواړي یا بینډۍ غواړي یا بل شی غواړي غوښ خو ولاکه به دا بسته کال ورته اخیستې الله شل یو دېرش ټولې کوم سره کښېږدم هغه چې به ناجوړ سي یا پر ګولۍ ورکړم یا پر شربت ورکړم چې ناجوړې ده په روژه کې د روژې تر مخ مو دلته کور وسو د خدای خطه یې نه لرو چې واپس کې بیده سو یا ماښام دغه سور ټاټ تر ځان ولاندې کوو چې دغه نفر سره په دغه و ملک اکا ما ته وویله چې د دوی کور ور واخیستی نه دغه ځای لري ښه خیر یوه کمپاله تېل چې لرو بلګه سره د خدای یو خطه یې له راپاته نوسته ګرد شان مو پاک وس توکل پر خدای باندې دی دا د دغه د دوستانو د دغه واورېدلې خبرې واورېدلې که موږ دا وسه درلودلی که موږ دا دغه درلودلی موږ خدای په خرابیو کې پراته وای در به ولی تر که ګرمۍ راسي تر ګرمۍ لاندې وي که ژمی راسي تر یخ لاندې وي چې یخو هم کوچنیان یخ مې ووایي دغه نه اور نه لرم چې زه بل کړم نه بخارۍ شته نه شی شته چې سهار مې لاسونه پښې دا یخی کوچنیان نستم چې راسي په ژړا لاسونه راته کښېکاږي پښې راته کښېکاږي وایي زه یخی شتم یا اور راته بل کړي دغه نه شی نه وي چې زه اور ورته بل کړم چې په ژمي سه کوچنیان مې ګرده سي نه بغل سي نه جوړ سي دغه نه ګولۍ و شربت نه چې زه دوی ته ورکړم دوی ته مې بوتلان ورسره ټولوي دا ماشوم هم دوستانو دا ماشوم هم د خپل ورور سره ځي دوی دواړه بس سره ملګري دي او دغه ټولوي دا بوتلان ټولوي دا کوچنی مؤمن د ساروختي د خوبه راویښ کړم چې نه راویښېږي بله په وهلو په ټکولو راولاړ کړ ژاړي وایي زه نه ځم وایم چې ته ولاړ نه سي څه شی و یو وار یې راولاړ کړم په دغه ځای بیده سوی بیا یې راولاړ کړم بیا تر سره وباسم چیغې و بغار راته وایي ساروختي ګرد بیده دی زه ویښ کړم ویې باسم ورځه ولاړ سه څه شی وکړم چې ته راته ناست دغه د 2-3 میاشتو ټوپیان دي دغه ملک کاکا ته هغه دغه راوه د ملک کاکا وایي زما عکس به په دغه کې نه راولي په ویډیو کې د ملک کاکا عکس مه راوله هغه دغه هغه چای اوبره و غوړي و وریجې و د کالو پرېمنځلو صابون دی نور شیان دي هغه ټوله دلته ورته دغه که ورته راوه دغه مه پکښې راوله دوی به خپل کیسه وکړي او تر هغه وخته پورې به ملک کاکا دا شیان ورته را دغه کې ورته راوچلوي د موټره څخه اختر را باندې تېر شو لکه مې دغه نشی درلود دی اختر راغلی کوچنیانو ژړل نه مې د کالو پیسې درلود چې قاضي و کالي ورته واخلم د خدای د شي پیسې مې نه در وښتلې کوچنیانو په چغو په بغارو اخته کړل دوستانو موږ په اختر کې یو کور ته ولاړولو د ډېر دردونکي حالته سره مخامخ شولو مور هم ژړله هغه یتیمان هم ژړله موږ چې وخت یې غږ وکړي چې څوک ستا په کور کې ماشوم راوځغاستې خپل مور ته یې دغه کړله ژړلې د ژړا په حالت کې ورته وویله چې وکیل صاحب راغلی زه چې ورغللم هلته وم ولې ژاړئ وایي دا یتیمان زما څخه کلچې وو چپلکې وو کالي وو دا شیان غواړي او زه د خپلې بېوسۍ و بېوزلۍ یې څخه ژاړم نو دوی هم ژاړي دوی یې غواړي پوهېږي نه چې موږ یتیمان یو او غریبان یو او زه بیا په دې ژاړم چې هېڅ شی مې د وسه څخه نه کېږي نو دواړه سره ژاړو جالبه خو دا وخت چې موږ د اختر میوه و دوی ته ورکړله شیان چې مو ور وړي وه مرسته چې مو نغدي مرسته چې مو د دوی سره وکړله دا ماشومان هم ژړل هم خندل او دغه د میوې پلاستیکان یې په غېږ پسې ټینګ نیولي وو چې هغه ډېر دردونکې صحنه وه چې هغه صحنه موږ دغه کړله ولیدله هر کورنۍ ته چې موږ ورځو او مرسته ورسره کوو ډېر د دردونو د کړاوونو څخه ډک ژوند موږ هم په دغه خاطر باندې ټوله تاسو ته لایف خپروو چې تاسو د خپل هېواد د بېوزلو بېوسه او مظلومو بې سرپرسته کونډو یتیمانو څخه خبر سئ دغه چې 2-3 رقمه غذاوې پخوي یا په هفته کې 4-5 واره غوښې خوري دغه په هفته کې 1 وار غوښې بیا د دغه کورنۍ سره کومک وکړي دغه چې بیا
دغه خپل فرشونه چې یا یې سوځي او یا یې په کثافاتو کې غورځوي دا زاړه دغه بېوزله کونډې او یتیم دغه هغه شیان چې تاسو ته زاړه دي او تاسو استفاده نه شئ کولی دا کونډې او یتیمان یې په ټول عمر کې د یوه استعمال په ارمان باندې دي. دوستانو خدای پاک چې د یو نعمت په ورکولو کې رحمان و رحیم دی، په اخیستلو کې جبار و قهار هم دی. څه وخت خدای پاک یو انسان تر دغه حالت خو لا پرېږدي، تر دغه یې بدتر کوي، فقط یوازې هغه ذات ته معلوم دی چې نوی اسم اعظم یا حی یا قیم دی. نو دوستانو راسئ د خدای پاک د رضا په خاطر، د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د روح د خوښۍ په خاطر، د سنت د ژوندي کولو په خاطر د دغه رقم کونډې او یتیمانو اول واخلو، پوښتنه یې وکړو، مرسته ورسره وکړو، لاسنیوی یې وکړو، د سترګو دپاره یې دسمال سو، د دوی د درد او د رنځ ځان خبر کړو، پر شونډو باندې مسکا راوړو او تر خپل وس مطابق مرسته ورسره وکړو. خوره موږ هم د سیلاب خیریه بنسټ د خوا څخه ستاسو سره د وړو، د چایو، د بریو، د غوړو، د دې ټولو شیانو مرسته وکړله. تقریبا 8 کلمه 10 کلمه موادو مرسته مو درسره وکړله. نو انشاءالله ستا د دردونو د کړاوونو څخه د ډک ژوند دغه ټول کیسه ټولو واورېدله. دوستانو دا د تاسو کیسه واورېدله، که تاسو مو غوښتله چې مرسته ورسره وکړئ، زموږ خیریه بنسټ مو په خدمت کې دی. دا مرسته هم د بهره څخه یو با احساسه، با ایمانه، با درده، با درکه او مظلوم دوسته مهربانه افغان کړې ده. موږ تر تاسو پورې دا دی درته راورسوله. موږ به انشاءالله د اختر کالي، اختر خو اوس تېر سو، مګم خیر تاسو خو چې هر وخت کالي پیدا کړي، هغه ورځ درته اختر ده، اختر او هغه ورځ د اختر ده. د دې په حیث چې موږ کومکونه کولی انشاءالله خوره ستا به ونډه به پکښې او انشاءالله موږ به تر تاسو پورې مرسته وکړو. دوستانو که د زاړه فرش او تا ته مو د چپلکې مو هم درته راوړي دي په ورځ باندې نو بس دوستانو دا دی د دې مورکۍ د دردونو او د دې یتیمانو د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه د ډک ژوند کیسه تاسو واورېدله. هیله کوم تر خپله وسه پورې د داسې بېوزلو بېوسه ماشومانو سره مرسته وکړي او لاسنیوی یې وکړي. غواړم د دې ماشوم هغه یوه خبره بیا هم تاسو واورئ چې ما مخکې پوښتنه ځینې وکړله، اوس بیا پوښتنه وکړم. زوی مکتب ته خوند نه درکوي؟ مکتب ته داسې خوند راکوي چې پلار نه لرم، چې بل مکتب بل پر لار روان مکتب ته چې زړه مې داسې ورته ولاړ، ډېر زړه مې ور ورکوي چې زه به مکتب کې ناست وای، کتابچه او قلم مې درلود چې خط مې لیکلی، چې پلار مې درلود چې داسې حال نه وای. دا پلستیکان د شپې د ورځې ماښام چې راسم چې ډوډۍ نه زه خپل مور ته ګورم، مور مې ما ته ګوري، وایي ډوډۍ نشته، زه څه وکړم؟ مکتبیان ځي مکتب ته، داسې زړه ورته ولاړېږي، ورته ولاړ یم، ورته ګورم تاسو مکتب ته ځي، ما نه شاملي، هغه وایي تا نه شاملي، پلار نه لري. زړه مې دی ور ورکېږي چې اوس ما پلار درلود دی، ما پلار درلود دی، ما اوس په دغه شان کولی، پلار نه لرم. اوس چې د ورځې ګرده ورځ وګرځم 10 افغانۍ 40 افغانۍ بله تر دې بالابود نه شم ګټلی، چې بیا ګټم که ماښام کور ته راشم ګرده وږي راته ناست وي، وایي دی راځي څه وخت به ډوډۍ راته راوړي. هغه چې راشم ډوډۍ ورته راوړم، یا ګرده یا وږي بېده شي، یا یو موړ شي بېده شي، یا ګرده وږي بېده شي. ګرده ورځ وږي د ملار ته ګرځم، ګرده ورځ مریض یم، په زړه مې اوس هم درد دی. ګرده مکتبیان ځي، زړه مې دا ورته ولاړېږي، هر مکتب په مخ ته ګرده ولاړ دغه بسکوټانو شیان خوري، ما دا زړه ورته ولاړېږي، کاشکې زما مکتب ویلی، بسکوټان ما نه خوړلی، ما مکتب ویلی. زه د مکتب حق نه لرم، که زه مکتب هم نشم ویلی. ګرده ورځ مکتبیان ځي، زړه مې داسې ورته ولاړېږي، زړه مې دی اور کوي چې کاشکې زه مکتب ته تللی، کاشکې ما مکتب ویلی، ما به مې کتابچه وی، قلم په لاس کې، کتاب مې مخته نیولی وای، کتاب مې زده کړی وای، د خپل راتلونکي دپاره به مې کتاب زده کړی وای، چې اوس پلار نه لرم څه کوم؟ پلار نه لرم، اوس مې چې د بتلان ټول لکه زه مکتب کې شامل شم، زما کورنۍ څه شي وکړي، زما مور پلار، زما خویندې، زما ورونو، زما مور څه شي وکړي، زه څه شي وکړم؟ زه مکتب کې شامل شم، زه څه شي وکړم؟ دوستانو د دې ماشوم خبرې تاسو واورېدلې، هیله کوم چې لاس پر لاس یې کړئ او د دغه ماشوم ژوند ور وژغورئ. موږ هم تر خپل وسه پورې د خپل خیریه بنسټ له خوا څخه، د سیلاب خیریه بنسټ له خوا څخه به خپل مرسته ورسره وکړو او دا مرسته به جاري وساتو. انشاءالله کوشش کوو چې اجاکل یو څه ورته وکړو. دوستانو پر لوی مهربانه او ستر ځواکمن الله جل جلاله مو سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.